حالت ښه دي ټیک ته دا ټوپۍ دې ولې اچولې ده پلاره مو لوټ ورکوي نو مونږ اچولې ها پلاره موټ ورکوي نو مونږ اچولې ده تا ته پته نه دې باندې پابندي ده دا دلته بس یو هلک راکړه بس اچولې مې هلک دله درکړه تا ولې اچوله دلته پرته وه نو وایم غوښته لرکه ده لرکه دا څه خرڅی دی دلته دلته څه خرڅی جوس و شربت و په څو دی ګیلاس 80 80 دا ولې 80 روپۍ ریټ دی بس دلته راټول په 80 خرڅی ها ټول 80 او دا بل هلک در سره چې دی دا مې روړ دی ټول دی ها ټوپۍ بیا شه دی نه بعد بس ته یې نه دی ښه نو بس نه وی اچوم ما خو دلس نه دی ویلی چې نه دی بس چې ته یې ټوپۍ لر که نه به نه یې ښه که نه دا لکه ته چې دا ټوپۍ اچولې ته ورته وایې نه چې دا ماشه وه داسې کار ټوپۍ واچوه واپس دا مې سره ګپ لګو خو داسې کار دی چې زه خو له دې ځای نه یم زه مردان یم او د زړه نه ښې که نه مخکې راته ده ووایه چې د صدقه مت که وباسې دې کار کې کله نه کله راځئ د خپل وس مطابق ویې باسي داسې کار دی چې موږ دې کې روتي وه چې هلته کې زموږ په علاقه کې جومات مخې ته کور جوړېږي او چانده پکار ده هغې کې به دا نه وي چې لس او شل او دوه درې خو یې کېږي ستاسو څونه وس کېږي ته به بیلې را کوې دی به بیلې را کوې ولې ستا چې هغه بل دوکان دی هغه شاته ښه ستاسو یو روزګار دی نو سم کېږي د وسه ورکول غواړی که نه زور زبردستي پکې نشته که نه کېږي وایي بس نه کېږي خبره چې استاد سره خپل یې نو ور به چې نه یې نو اوس تا سره خپل شته که نه نشته دا ولې ته چې دا روزګار کې دا زما نه دی دا چا دی دیاړي راکړئ څو روپۍ روزګار دی 400 روپۍ ماښام چې ته کور ته ځې نو 400 خو به درکوي که نه نو په هغې کې سره راکړه که نه ثواب کار دی ثواب به دې وشي هغې کې اډوانس راکړه وروسته به پکې هغه کمې واخلي دا سره ماته زه خو له باندې په زور ثوابونه ګټم هسې نه منې ظالمانو 50 پکې راکړې امګني خواږه دي که پیکه دي ښه خوب ګڼې به په مېلمنو باندې پریس کېږي که نه په مېلمنو باندې پریس کېږي که نه او جوس خو مېلمانه څښي یاره داسې نره خبره مې لګي را واچوه اوس که را باندې ګیلاس وره پکې ډېره ما اچوه چې ډېر یخ نه وي ګورې ښه مونږ دغه 50 کړي وي هم نه تا واخیستې 50 په ځای به مونږ خولې ډېرې راکړي او ګودر یې نه کړی ګودر یې نه کړی راکوي به هغه د الله پاک خو خپله خوښه ده نو ته څنګه داسې یقین سره وایې چې خامخا به یقین سره به هم راکوي ها پیغه داسې چلو چې د وړو پیسې کمې وي 2700 2400 وي اوس خو دې دونه وړي چې ماښام پورې 2850 شوي خرچه تاسو دواړه کوئ تکو پلار دې کار نشي کولی دی وی بیمار دی مخکې یو کاڼ اوچت کړی و ګلکارو ملا سپینل کارډ سره دا لږ بې ځایه شوی دروند کار اوس نشي کولی دا سره زه درته دعا کوم زما دعا قبلیږي چې نن 300 روپۍ تاله درکوي که نه نن ماښام چې کور ته ځې نو الله پاک به درې 15000 روپۍ درکړي ټیک ته که نه یقین خو دې شته که نه لاړم نه نه او ته ګرځه مزې کوه ها دې دعا کې مې ته یاد کړی وي نو کېدای شي 5000 یې دوړو 5000 یې ته وړو نشي دله هم الله نه ورکوي عادي څه وویه لکه دا ته خو بیخي یقین نشته چې 10,000 هم یادوي که نه چې خدای درکوي نو 15 منټه پس هم درکوي یو منټ پس نیم منټ پس هم درکولی شي دلته د دې شګینه ډکې دلته ګوتمې میندګي د سرو او د شربت پیسې له در کومه ګپ لګوم او دا 50 روپۍ چې مې دي که نه 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 در کوم دله ستا خپل نه دی که نه چې خپل دی بیا مې له نه در کولی خو ته وایې زه خپلې کېدم زه خپلې به کېدي دا دې کار وکړه چې یو بل کار وکړو ته ته خو
دغه خو په الله یقین نشته کنه او ستا پېشته دا والا هغه 15,000 روپۍ چې تا ته ما وایي ماښامه پورې به الله درکړي اوس ته یقین راغی که نه بد وسکه نو تا ولې په ما باندې شربت نه څښو شربت خو دلته کار دی که نه او تا چې ما نیمې وپکېدلی ورکې هغه دی ولې ما دا ته ویله در کوم راکې زه دله به م لږې غونته ورکړو ډېرې وله نه ورکوم ځکه چې د ده زړه ډېر ښه نه دی زړه ښه ساته چې د بل په کار راځې که نه نو هله به د الله پاک ښه کوي ګورې چې ته د بل په کار نه راځې یو ستا د لاسه چاته فایده نه رسي نو الله پاک وایي چې دا خو ما هسې تشه کوپړی پیدا کړې په داسې کې نو چا نه چا په کار راځه خو چې دا ولې دا ستا 1,000 روپۍ او د ده 15,000 روپۍ دا ستاسو مزدوري شوه نه نو او په دې مزدورۍ خوشحاله یې څومره لږ کړی ډېر په خوشحال لاړم نه اورشاده 50 چې کوم دي نو زموږ د جومات مخې ته کور جوړېږي جومات نه جوړېږي هغه به الله جوړي به نه پاتې کېږي مړه له پیسو ته ټولې لاس راته خواته لاړم نه او الله پاک هم دومره کامیاب کړ چې ستاسو سوچ وکړي صحیح ده زه حلف